دوستانو سلامونه. تاسې به په واتساپ کې همداسې نورو برنامو کې به هم سټیټسې ډېرې لګولي، خو نن زه درته په فیسبوک کې د سټیټس لګولو طریقه ښیم. تاسې خپل فیسبوک خلاص کړئ. فیسبوک چې مو خلاص کړه هغه نه وروسته به په دغه پلس علامې باندې تاسې کلیک کوئ. که فیسبوک مو اپډیټ کړی وي بیا خو دغه علامه چې تاسې وینئ دا پلس دا به تاسو سره هم اضافه شوي وي، او که نه مو وي اپډیټ کړی فیسبوک اپډیټ یې کړئ، در سره دغه اپشن پکې اوس اضافه شوی دی. دې کې څو ډوله اپشنونه دي، یعنې دې سره نور هم اسانه کړی دی چې تاسې مثلا کله چې یو پوسټ کوئ پوسټ باندې به کلیک کوئ، سټوري چې هغه کوئ سټوري، نو که تاسې غواړئ په فیسبوک آی ډي کې مو یا اکاونټ کې مو سټوري هغه کوئ کریټ سټوري، او یا هم په دې پلس علامې باندې به کلیک دې باندې چې مو کلیک وکړه هغه نه وروسته که تاسې الاو هغه نه وي ورکړی اکسس خپل هغه ته ګیلري ته مو اکسس نه وي کړی د فیسبوک، نو تاسې به په کنټینیو باندې کلیک وکړئ. هغه نه وروسته به په الاو باندې دې باندې چې مو کلیک وکړل دلته چې بیا هر اپشن تاسې غوښته په دې دغه دوو بر اپشنونو کې الاو لیمیټډ اکسس او الاو آل، نو زه فعلا الاو آل باندې کلیک کوم. کلیک چې مې وکړ او زه غواړم مثلا دغه که منظور چې دی دا زه په خپل په فیسبوک آی ډي باندې مې ولګوم، دغه انځور یا دا سټیټس په توګه ولګوم. نو تاسې چې کله انځور انتخاب کړئ هغه نه وروسته مو که سټیکر ورسره لګاو سټیکر په دغه سټیکرز علامه باندې به کلیک کړئ، او که کوم لیکنه مو کوله هم کولی شئ تاسې دې ځای نه په هره ژبه کې چې مو کوله، او که میوزیک ورته لګوئ بیا دې ځای نه تاسې لګولی شئ میوزیک دغه اپشن چې نه افیکټس دې باندې چې کله کوئ تاسې فلټر یې هم بدلولی شئ، مثلا دغه علامه همداسې نور هم چې ډېرې هغه دي نو تاسې کولی شئ دې ځای نه ورته هغه هم بدل کړئ. نو زه فعلا ورته فلټر نه لګوم، او که کوم څه مو د ګوتو په مرسته باندې لیکم مثلا ډرا چې هم ډیزاین کو مثلا دا هغه ده دا زه پکې لیکل کوم، نو دا چې ما وکړه بیا هغه نه وروسته به په ډن باندې کلیک وکړئ. ډن باندې چې مو کلیک وکړه هغه نه وروسته که غواړئ چې تاسې شیر یې کړئ یا یې پوسټ کړئ نو بیا به په دغه شیر باندې کلیک وکړئ. شیر باندې چې مو کلیک وکړه هغه نه وروسته ایزیلی ایډ ټو یور سټوري، نو دې کې مو چې هر اپشن هغه کوو تاسې انتخاب. زه فعلا ناټ ناو باندې کلیک کوم. ناټ ناو باندې چې مو کلیک وکړل تاسې لیدلی شئ چې یور سټوري، نو زه په دې کلیک کوم نو تاسې لیدلی شئ ما په خپل فیسبوک آی ډي کې سټوري هغه کړې ده. عموما سټوري چې وي هغه که په واتساپ کې وي او که په نور کوم برنامو کې دا د 40 ساعتونو لپاره دوام کوي. 40 ساعتونو چې پوره شي نو دا سټوري اتومات ډول ډیلیټیږي یا ورکیږي دې ځای نه. نو دا وه د نن ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک یې کړئ، کوم پوښتنه نظر لرئ د کمنټ لارې شریک کړئ، او که چینل ته نوي راغلي یاستئ په لومړي ځل ویډیو ګورئ نو چینل در سره سبسکرایب کړئ چې زه په راتلونکي نورې همداسې معلوماتي ویډیوګانې هم در سره شریکې کړم. نو تر بلې ویډیو مو په پاک او مهربانه رب سپارم.